موږ داسې خوښه ده چې بخشش وکړو سړی په درندښت درته وګوري ډېر به درندښت ورته وګوري خیر اوسې کور مو ده اول خبر ده چې رسول الله مبارک فرمایي چا چې د جنتي انسان جنازه وکړه هغه ټول الله تعالی جنتیان کړي. زه انسان ته هغه عظمت چې خالق دته وربخلی دی زه هغه عظمت وربخیم. انسان ډیره انسانانو د انسان نه مې هدف هغه انسانان دي چې لذات اشرف المخلوق خو ده بیا له ځانه د چټلۍ یو تولیدونکی ماشین جوړ کړي. د مولوي صاحبانو خبرې د دوی مؤخذ د خبرو چې له کوم ځای نه یې رااخلي د دوی د خبرو منبع چې له کوم ځای نه یې رااخلي دا خبرې پوهېږئ دا ټول د پاک خدای کلام دی. مشوره باندې ما له خپل قام سره مشوره وکړله له خپلو زمنو وروڼو سره له خپل کلي سره له خپل قام سره ما د قام ښه مخور سپین ږیري او هغه دي ما د دوی په هغه باندې خپل حلال بخلی دی یو شی ضرورت نه لرم.